یو ورور پوښتنه کوي شیخ صاحب ته کله کله ژړه پګړۍ تړې، ژړ رنګ پګړۍ په شریعت کې سته او که نه؟ بلکل سته. قرآن شریف کې آیت دی الله جل شانه په بدر کې ملائکې راواستولې، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. تفسير قرطبي، تفسير روح المعاني او داسې نور تفاسیر دا نوشته کوي چې مسومین یعنی متعممین. دغه ملائکه علیهم الصلاة والتسلیم چې د بدر میدان ته راللې لنګوټې پګړۍ یې تړلې وې او ژړې ژړې پګړۍ یې تړلې وې. او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما روایت دی وایي د بدر په ورځ باندې چې ملائکې راللې وایي هغه ملائکو داسې پګړۍ تړلې وې لکه زما د پلار ده، زما پلار یعنی زبیر رضی الله عنه هم ژړه پګړۍ تړلې وه او ملائکو هم وایي ژړې پګړۍ تړلې وې. دا د عبدالله ابن زبیر روایت دی.